السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم. کېدای شي تر دا اوسه پورې تاسو ته دغه سټینګ نه وي معلوم. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په واتس اپ کې یو چا ته میسج لیږئ نو اول به تاسو د هغه کس نمبر سیو کوئ، بیا تاسو هغه کس ته میسج لیږلی شئ. نو که چیرې تاسو د هغه کس نمبر په واتس اپ کې نه کوئ سیو، بیا تاسو هغه کس ته په واتس اپ کې میسج نه سي لیږلی، ځکه د هغه نمبر هلته بیا په واتس اپ کنټیکټ لیست کې نه راړوي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو سټینګ درښیم. د دې سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په واتس اپ کې د یو چا نمبر سیو کولو بغیر او هغه کس ته میسج وکړئ. نو ډېر خوندور سټینګ ده. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان ډېر اسانه ده. د دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص شي د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده. ګوره اول بل تاسو کنټري سلیکټ کړئ، یعنی د هر ملک نمبر ته تاسو اوس میسج کوئ هغه کنټري بل ته تاسو سلیکټ کړئ. نو دغه رقم په دې کې ټول کنټري دلته موجوده دي. زه راځم دلته پاکستان سلیکټ کوم او یو نمبر کلیک کوم، هغه نمبر له ما سره نه دي سیو او هغه ته میسج کوم. ګوره دلته پاکستان سلیکټ کړئ. دلته به اوس تاسو کنټري کوډ نه ورسره لیکئ، خالي به هغه نمبر ولیکئ. نو زه راځم اوس د هغه کس نمبر کې لیکم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ ما دلته هغه نمبر کې ولیکل. دغه نمبر له ما سره په موبایل کې نه ده سیو او په دې نمبر باندې د واتس اپ اکاونټ جوړ ده. نو اوس دې کس ته زه ترو میسج کوم، د دې نمبر نه سیو کوم. نو کله چې تاسو د هغه کس نمبر کې ولیکئ لاندې اوپن بټن ده، په دغه اوپن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. به سمپل بیا تاسو په واتس اپ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ په واتس اپ کې د هغه کس نمبر راواړول او د دغه کس نمبر موږ نه دي سیو کړي. نو اوس تاسو به دغه کس ته ترو میسج کولی شئ. نو دوستانو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره تاسو اوس په واتس اپ کې د هر چا نمبر ته ترو میسج کولی شئ. که چیرې تاسو د هغه نمبر نه کوئ سیو، بیا به هم تاسو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره وکولی شئ چې هغه کس ته ترو میسج وکړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي خو نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.